ایجاز، اتناب، مساوات. دا اتم باب د فن اول د علم معنی هغه شروع شو. دا باب هم ډیر د اهمیت حامل دی. علما د بلاغت چې دی هغه په دې باب کې ډیر کار کړی دی او ډیر تفصیلی ذکر کړی دی. موږ به مختصرا د دې ایجاز، اتناب، مساوات د دې تعریفونه وکړو، بیا به د دې هغه اسباب بیانو او که ژوند وفا وکړي ان شاء الله، چونکې دا ډېر تفصیلي باب دی نو بیا د هر یو قسمونه هغه به بیا که ژوند وفا وکړه بیانو ان شاء الله. نو د خبرو کولو یا د شعر راوړو درې طریقې دي چې یو بلیغ سړی هغه به خپل اظهار ما فی الضمیر کوي، نو هغه به په دغه دریو طریقو باندې کوي. او دا درې طریقې اصل کې د مخاطب د ذهن په اعتبار سره دي. بس اوقات مخاطب داسې وي چې هغه انتهایی ذهین فتین سړی وي، قابل شخصیت وي، نو هغه له چې ته کوم کلام راوړې غوره دا ده چې ته ایجاز راوړې، مختصر کلام. او یو هغه مخاطب وي چې د هغه ذهن داسې درمیانه ذهن وي، تیز ذهن والا نه وي، نو په کار د مقتضی حال مطابق هغه له مساوي کلام راوړی شي. او چې بیا یو سړی کون ذهن وي او په خبره داسې زر نه پیږي، نو بیا غوره دا ده چې هغه له دې اتناب راوړی شي، اوږد کلام. نو راځو د دې لنډ شان تعریفونه کوو، ایجاز، اتناب او مساوات. ایجاز لغوي معنی ده مختصر کول، او ایجاز دې ته ویل کېږي چې الفاظ د معنی مقصود نه کم وي لیکن مقصود په مکمل طریقې سره واضح شي وي. لکه شاعر وی قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی، چې اے زما دواړو مرګرو قفا تاسو دواړه ودرېږئ، نبکی من ذکر حبیبی و منزلی، چې موږ د محبوب او د محبوب د منزل په د کور په یاد کې موږ وجاړو. نو دلته کې الفاظ قفا، نبکی من ذکر حبیبی و منزلی الفاظ کم دي او معنا او مطلب هغه زیات دی، نو دې ته ویل کېږي ایجاز. اتناب د ایجاز ضد دی. اتناب اختصار ته وایي، نو اتناب طوالت ته وایي، یعنی خبره اوږدول. دا یو لغوي معنی ده. اصطلاحي معنی د اتناب دا ده چې د یو فائدې په غرض د معنی مقصود نه زیات لفظونه هغه راوړل. لکه زکریا علیه السلام وی رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبه ولم اکن بدعائک رب شقیه، چې الله زه کمزوری شوی یم، ضعف ته رسېدلی یم، انی وهن العظم مني، هډوکي مې کمزوري شوي دي. نو د دې ځای پورې موږ پوه شو په دې خبره چې زکریا علیه السلام خپل بوډاپې هغه اظهار کوي چې زه کمزوری شوی یم. دا واشتعل الرأس شیبه چې ویښته مې هم سپین شوي دي، نو دا د خاص غرض لپاره زکریا علیه السلام دا جمله راوړې ده، ځکه چې د عاجزۍ چې څومره اظهار وشي او بیا خاص کر د الله رب العزت مخې ته عاجزۍ لپاره سره ډېر شی لفظونه راوړي، نو دا په هغه دعا کې د قبولیت هغه لویه ذریعه ګرځي. دغه وجه ده چې بیا زکریا علیه السلام له الله رب العزت په زیري کې یحیی علیه السلام ورکو، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیه، دا مې له په زیري کې راکړو. نو دې ته ویل کېږي اتناب. دلته کې رب انی وهن العظم مني، دې ځای پورې موږ اصل مقصد ته ورسېدو. دا واشتعل الرأس شیبه دا چې پکې راغلی، نو دا خپل د ضعف، خپل د عجز هغه اظهار دی. مساوات. مساوات لغوي معنی ده برابري، او په اصطلاح د بلاغت کې مساوات ویل کېږي چې الفاظ د معنی مقصود برابر وي، یعنی دومره لفظونه وي څومره چې معنی وي، او دومره معنی وي څومره چې لفظونه له راوړی شوي وي، نو دې ته ویل کېږي مساوات. اسباب د ایجاز. مختصر کلام ولې راوړی کېږي، وجه او سبب یې سره؟ نو اوله وجه تسهیل حفظ ده،
چې یادول آسان وي ځکه مختصر کلام راوړی کیږي. دویمه وجه تقریبي فهم ده چې په پوهېدلو کې هغه قریب او آسان وي. دریمه وجه ضیق مقام دی چې د موقع او محل د تنګوالي د وجې نه مختصر کلام راوړی کیږي. اوس مثلا یو سړي پسې مار را روان دی او تاو ته دا وګد پړپړه شروع کړله چې وی حافظه دې لوره ما ته غوږ شه زما خبره واوره ته خبرې ته لږ شاته وګوره په تا پسې مار را روان دی. نو په دومره وخت یې ول هغه ټک ورکړلی. ولې که زه ورته وایم چې مار څنګه چې تحذیر کې موږ ویو که نه، نو دلته کې به هغه فورا خپل هغه د بچاو هغه ذریعه هغه به اپناو کړي. نو کله نه کله مختصر کلام راوړی کیږي د ضیق مقام د موقع محل د تنګۍ د وجې نه. څلورم سبب د ایجاز چې دی نو هغه اخفاء من الغیر دی چې کله نه کله سړی خپل خبره د مخاطب نه علاوه د نورو نه پټوي نو مختصر کلام راوړي. لکه اوس زه او حافظ صاحب موږ ویو چې پروفیسر صاحب راغی، دا خبره موږ کوو د دې نورو ملګرو نه یې پټو. نو زه دې حافظ صاحب ته ووایم چې اقبله هغه پروفیسر صاحب راغی. نو اوس دی پې پوه شو چې اقبله هغه راغی، هغه نه مراد پروفیسر صاحب، په نور ملګري پې پوه نه شو. نو کله نه کله مختصر کلام ذکر راوړی کیږي چې متکلم د مخاطب نه علاوه د نورو نه خپل خبره پټوي نو مختصر کلام راوړی کیږي. اسباب اتناب د اوږد کلام راوړو وجه او سبب سره. نو اول سبب د اتناب دا دی تشبیت المعنی چې معنا ثابتول. چې دا کلام اوږد ذکر راوړی کیږي چې دا خبره د مخاطب په زړه کې کینی، راسخه شي، مضبوطه شي. نو د دې وجې نه اوږد کلام راوړی کیږي. دویم سبب د اسباب د اتناب نه هغې ته وایي توضیح المراد چې مقصد واضح شي. یعنی کله نه کله اوږد کلام د دې وجې نه راوړی کیږي چې مقصد صحیح طور باندې واضح شي. او اخیری سبب د اتناب هغه دفع الایهام دی چې کله نه کله د یو وهم لرې کولو لپاره یو اوږد کلام راوړی شي. لکه شاعر وایي سقا دیاره کې چې الله رب العزت دې ستاسو کورونه هغه سیراب کړي، یعنی د متمنی د باران رحمت دی چې الله رب العزت دې سم باران ووری. نو دلته کې د انسان ذهن ته راځي چې ډېر باران که وشي نو داسې نه چې د محبوبې دا کور ځان سره ویسي. نو شاعر پکې من کې لفظونه راوړه چې غیر مفسدت، چې داسې باران دې وشي چې هغه فساد والا نه وي. نو کوم وهم د کور د سیلاب ځان سره د وړو هغه وهم هغه په غیر مفسدتین سره ختم شو. نو کله نه کله د اتناب د دفع الایهام لپاره هم راځي. نو د دې ځای پورې درس کافي دی انشاءالله تعالی. که ژوند وفا وکړه نو اقسام د ایجاز او اتناب دا به بیا په تفصیل سره ویو. نو که د نن سبق متعلق د کوم ملګري څه پوښتنه وي خپل علم او پوهې مطابق به انشاءالله جواب ورکړم.